آیاتونو کې یو آیت یو خباثت د یهودیانو ذکر سو. هغه خباثت یې دا و چې یهودو به د حرامو کارو دپاره حیلې جوړولې او په حیلو سره به یې هغه حرام کارونه د ځان دپاره روا کول او هغه کارونه به یې کول. لکه د شنبې په باره کې د دوی حیله وه. نو په دې وجه په حدیث کې نبي علیه السلام فرمایلی دی لا ترتکبو مرتکبت الیهودو، چې تاسې هغسې کارونه مه کوئ څنګه کارونه چې یهودیانو وکړل. فتستحلوا محارم الله بادنى الحیل، نو چې تاسې راولاړ سئ د الله پاک حرام کړي کارونه په غلطو حیلو سره د ځان دپاره روا کړئ. داسې کارونه مه کوئ. نو د یهودیانو یو خباثت هلته بیان سو. مقصد دا دی چې مسلمانان باید د دوی د مشابهت په ځان وساتي او د دوی صفات په ځان کې رانه ولي. په دې آیاتونو کې یو بل خباثت د یهودیانو ذکر کیږي. هغه دا چې د یهودیانو دا کار و چې د شرعي حکم څخه په بهانو سره او هسې په بهانو سره او په سوالو سره یې ځان خلاصوي. پوښتنې یې ډېرې کولې په دې مقصد چې د پوښتنې به زموږ ټولې حل نه شي، نو موږ به ځینې خلاص شو د دې حکم څخه. نو دا بد صفت د دوی الله پاک بیانوي. دا واقعه داسې وه، په یهودیانو کې یو سړی و د عامیل په نامه. د عامیل اولاد نه و او سرمایهداره سړی و. نو د ده وراره و هغه راولاړ سو په دې نیت باندې چې زه به دا سړی مړ کمه او بل څوک وارث یې نسته، نو ټوله مال و جایداد به یې ما ته راپاته شي. هغه وراره یې راولاړ سو، د عامیل یې مړ کړي. چې مړ یې کړي د شپې راولاړ سو، دی یې ووړی او د بل چا د کور مخ ته یې وغورځوئ. د بل چا د کور مخ ته یې چې وغورځوئ، سار چې سو په هغه کور والا باندې دعوه وکړله چې تا زموږ راکار وژلی دی. د دوی په مابینځ کې اختلاف سو. نورو یهودیانو ورته وویل چې تاسې جنجال مه کوئ، زموږ تاسې په مابینځ کې د الله پیغمبر موجود دی، هغه ته به ورسو، هغه به زموږ په مابینځ کې فیصله وکړي. نو موسی علیه السلام ته چې ورغلل، په دې باره کې پوښتنه ځینې وکړه چې موږ به اوس قاتل څنګه معلوموو. دا هغه وخت دی چې تورات نه دی نازل شوی. د تورات د قاتل د معلوموالي په باره کې د قسامت حکم په تورات کې هم دی چې قسم ورکول کېږي، خو تورات په دې وخت کې نه و نازل شوی. نو ځکه موسی علیه السلام په وحي سره دوی ته وویل چې تاسې راولاړ سئ یوه غوا حلاله کړئ. غوا مو چې حلاله کړله، بس دا سړی ورباندې ووهئ، د غوا په یو حصه باندې دی به راژوندی سي، خپله به خپل قاتل معلوم کړي. نو یهودیانو ورته وویل چې ته په موږ باندې مسخرې کوې، د غوا د حلالېدو او د دې د قاتل د معلومېدلو څه مناسبت شته سره. موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې زه د الله څخه پناه غواړم چې زه دې د جاهلانو په رقم کار وکړم چې د دین په احکاماتو کې مسخرې کوم. یعنې دا مسخرې نه دي، بلکې د الله حکم داسې دی. نو بیا یهودیان راولاړ شول، سوالونه یې شروع کړل چې دا به څنګه غوايي، څنګه بېرنګي، دا پوښتنې شروع کړلې. نو دا واقعه دلته بیانېږي. وإذ قال موسی، نو مقصد د واقعې دا دی د یهودیانو یو غلط صفت بیانوي چې په بانو سره د الله د حکم څخه ځان خلاصوي. نو مؤمنانو ته دا درس ورکوي چې تاسې د الله پاک په احکاماتو کې داسې بانې د ځان لپاره مه پیدا کوئ چې په هغو سره ځان د شرعي حکم څخه خلاصوئ. وإذ قال موسی، کله چې وویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته، ان الله یقینا الله پاک یأمرکم امر کوي تاسې لره ان تذبحوا په دې سره چې تاسې حلاله کړئ بقرة یوه غوا. دا د غوا د حلالولو حکم یې ولې ور وښوی؟ الله پاک په بله طریقه سره هم دا قاتل معلومولی سوی. د غوا د حلالولو په حکم کې ابن قیم رحمه الله فرمایلی دی چې حکمت دا و چې بني اسرائیلو د غوا عبادت کړی و. نو الله پاک دلته ورته وویل چې تاسې غوا حلاله کړئ. په دې کې د بني اسرائیلو امتحان هم مقصد دی. دوی خو غوا په خدایي سره منلې وه، نو کې حلاله کړله معلومه به شي چې هغه محبت ته غوایي، هغه عظمت و خدایي به یې د ځینه څه وتلې ده. نو مقصد پکښې دا دی چې غوا په خپل لاس حلاله کړي، نو هغه محبت به یې ختم شي. قالو، ویل دی بني اسرائیلو، اتتخذونه
آیا ته نیسې موږ لره هزوا په مسخرو سره مسخرې را سره کوې؟ قال وویل موسی علیه السلام اعوذ بالله زه پناه غواړم په الله سره ان اکونه چې زه سم من الجاهلین د ناپوهانو خلکو څخه چې د الله په احکامو کې مسخرې کوم. قالوا ادع لنا ربک، نو دوی ویل چې د الله څه دا سوال وکړه چې د دې غوا عمر به څونه وي. قالوا ویل لبني اسرائیلو ادع لنا ربک، وغواړه زموږ دپاره د خپل رب څخه یبین لنا چې بیان کړي زموږ دپاره ما هي چې څنګه ده دا غوا، یعنی عمر د دې غوا څونه دی. قال ویل که دوی حدیث کې راغلی دی که دوی دا پوښتنې نه وی کړې نو هره غوا یې چې حلاله کړې وی به صحیح وو، خو لیکن دوی پوښتنې زیاتولې نو د الله د طرفه هم احکامات و علامات د دې غوا ورته زیاتېدل او دوی ښه پسې سرګردانه شول. قال ویل موسی علیه السلام انه یقینا د الله یقول وای انها بقرة یقینا دا داسې غوا ده لا فارض چې نه زړه ده ولا بکر نه ځوانه ده. فارض هغه غوا ته وایي چې د زوړوالي د وجې اولاد بند سوی وچه سوي د زوړوالي د وجې، او بکر هغې غوا ته وایي چې ځوانه یې خو لیکن تر اوسه اولاد نه یې پیدا سوی. عوان درمیانه حال والا ده بین ذالک په مابین د دې زوړوالي او ځوانۍ کې. بین ذالک مقصد عوان هم درمیانه حال والا ته وایي. بین ذالک مقصد دا دی چې نه زوړوالي ته نږدې ده او نه ځوانۍ ته نږدې ده، په مابین حالت کې ده. ففعلوا وکئ تاسې ما تؤمرون هغه کار چې تاسو ته حکم کېږي بس غوا حلاله کوئ، نورې پوښتنې مه کوئ. بیا دوی ویل چې یا د دې غوا رنګ راوښیه، رنګ به یې څنګه وي؟ قالو ویل د بني اسرائیلو ادعو لنا ربک، وغواړه زموږ دپاره د خپل رب څخه یبین لنا چې بیان کړي موږ ته ما لونها چې څنګه دی څه دی رنګ د دې غوا، د غوا رنګ به څنګه وي؟ قال ویل موسی علیه السلام انه یقول یقینا د الله وایي انها بقرة یقینا دا داسې غوا ده صفراء ژړه ده فاقع لونها تیز دی رنګ د دې غوا، یعنی تکه ژړه ده تسر الناظرین بالکل خاص ژړه ده. فاقع هغه ډېره ژړه او تیز رنګ یې چې فاقع لونها تیز دی رنګ د دې غوا تسر الناظرین خوشحاله کوي کتونکو لره، کتونکو لره خوشحاله کوي، یعنی چې څوک ورته وګوري دا غوا ته خوند ورکړي. هر څوک چې ورته وګوري خوندوره ورته معلومیږي او خوند ورکوي، داسې صفا رنګ یې دی. قالو ادع لنا ربک، دوی بیا وویل وایي ته د الله څه دا پوښتنه وکړه چې د دې غوا کار څه دی، غوا څه کار کوي، څنګه حالت والا ده. قالو دوی وویل ادع لنا ربک، وغواړه زموږ دپاره د خپل رب څخه یبین لنا چې بیان کړي زموږ دپاره ما هي چې څنګه ده دا غوا، یعنی څه حالت والا ده، څه کار یې دی د غوا. ان البقره یقینا دا غوا تشابه علینا ګډوډه سوله پر موږ باندې، موږ ته نه معلومیږي چې دا غوا به څه کار کوي، د دې کسب به څه وي. و انا او یقینا موږ یو انشاءالله که خوښه وه د الله لمهتدون خامخا لار پیدا کوونکي یو. که د الله خوښه وه ته دا سوال له الله څه وکړه انشاءالله موږ به بس دې غوا ته ورسېږو او غوا به پیدا کړو. و انا انشاءالله لمهتدون حدیث کې راغلی دی که دوی په دې اخري وار انشاءالله نه وی ویلی نو پوره حالت به یې نه ورته بیان شوی، بس دا سوالو کیسه به شروع او دوی به سرګردانه پسې ګرځېدل. و انا انشاءالله او یقینا موږ که چیرې خوښه وه د الله لمهتدون خامخا لار پیدا کوونکي، یعنی دا غوا به پیدا کړو، موږ خپل کوشش کوو. قال وویل موسی علیه السلام، موسی علیه السلام ورته وویل د الله د طرفه چې غوا داسې غوا ده چې نه مځکې اړی او نه مځکې اوبه کوي، بس سلامته غوا ده، عیب و شی په دې غوا کې نشته. قال وویل موسی علیه السلام انه یقینا د الله یقول وایي انها بقرة یقینا دا داسې غوا ده لا ذلول چې نه ده ذلیله او خواره چې کار کوي، ذلول مطلب ده تثیر الارض چې اړه یې مځکې لره، چې مځکه اړه دا کار د غوا نه دی. ولا تسقي الحرث او نه اوبه یې کش لره. ذلول مطلب ده چې د خدمتګاره غوا نه ده چې
چې په تثیر الارض چې اړه یې مځکه ولا تسقي الحرث او نه اوبه کښت لره. د دې څه دا معلومیږي چې د غوا دوه کارونه دي. د غوا څه سړی دوه کارونه اخیستلی شي. یو دا چې یو یې ورباندې کوي د غوا په ذریعه مځکه اړوي، دا روا دی، دا د غوا کار دی. او بل دا چې په غوا باندې مځکه اوبه کوي چې سولاغه ورباندې وتړي او سولاغه په دې غوا سره راکاږي د ساسه. دا دوه کاره د غوا څخه اخیستل دا روا دي. نور داسې کارونه د غوا څخه اخیستل چې بارونه ورباندې وړي دا ظلم دی په غوا باندې او دا ناروا دی. د غوا دواړه وظیفې بیان کړلې. مسلمتون سلامته غوا ده، عیب نسته پکښې، لا شیته داغ نسته فیها په دې غوا کې. داغ لا شیته داغ نسته فیها په دې غوا کې. داسې داغ یعنی خالص ژړه غوا ده، د بل رنګ داغ پکښې نسته. او داسې داغ چې د خدمت کولو د وجې پکښې پیدا شوی داسې داغ هم پکښې نسته. لا شیته داغ نسته یعنی د بل رنګ نسته پکښې، یا داسې داغ چې د کار د وجې پکښې پیدا شوی. قالو دوی ویل الآن اوس جئته تا راتګ وکړئ بالحق په حق سره. اوس دې بس حق خبره وکړله، زموږ اوس سر خلاص شو په غوا باندې، اوس مو وپېژندله. فذبحوها وما كادوا يفعلون. دا بیان چې ورته وسو دا د انشاءالله د برکت د وجې بس په دې وار باندې چې کوم بیان وسو دوی ته تسلي حاصله سوله، نور سوالات ورسره پیدا نه سول. دوی بیا راولاړ سول په دې غوا پسې ډېر زیات وګرځېدل. اخر یې د یو سړي غوا پیدا کړله. هغه داسې سړی و چې د مور به یې ډېر خدمت کوی. نو غوا یې چې پیدا کړله صفات په دې غوا کې موجود وه. نو ورته یې ویل چې دا غوا را باندې خرڅه کړه، موږ یې حلالوو، موږ ته د حلال حکم شوی دی. هغه سړی نه راضي کېدی، وایي زه یې نه خرڅوم. اخر په روایاتو کې راغلی دی چې دومره ډېر غټ قیمت یې ورته وښوی چې وایي دا د پسه د دې غوا پوست د زرو سره ډک کړئ بیا یې در کوم، دومره اندازه زر را کړئ بیا یې در باندې خرڅوم. نو بیا غوا ورباندې خرڅه کړله او غوا یې حلاله کړه. دا صفات چې د دې غوا بیان شوي دي مفسرینو لیکلي دي. دا دوی چار وار پوښتنه کوله د داسې غوا داسې صفت ورته ویل کېدی دوی چې د څنګه غوا عبادت کړی و هغسې غوا الله پاک ور وښوله. نو هغسې غوا بیا دوی پیدا کړه په ډېر تکلیف او حلاله یې کړه. نو په دې کې د دوی د عقیدې ردم راغی چې په خپل لاس باندې غوا ورباندې حلاله کړله. فذبحوها نو دوی حلاله کړله دا غوا. وما کادوا یفعلون نه وه دوی نږدې چې یفعلون دا کار دې وکړي. د دوی خو اراده هم نه وه، سوالونه یې کول، وایي ځینې خلاص به سو اخر د دې حکم څخه، خو لیکن اخر مجبوره سول او حلاله یې کړله. وإذ قتلتم